احترامونه احترامات محترمینو فاصله ډیره انتظار نن ورځ مونږه ویب ډیولپمنٹ سٹارټ کوو. زمونږه هدف مکمل ویب ډیولپمنٹ کورسز دی، خو دغه دپاره ځینې شیزونه ډیر زیات مهم ول چې یو بیسک شیزونه دي چې هغه باندې مونږ ځان پوه کړو، کوم چې مونږ هغه ته کلاینټ سایډ هم وایو. او بل خبره دا ده چې HTML, CSS او جاوا سکرپټ دا شیزونه ډیر زیات امپورټنټ دي. کله چې تاسو ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیولپمنٹ سایټ ته تاسو راځئ نو چې دا شیزونه مو یاد نه وي نو تاسو سروایو نشئ کولی په دغه سایټ کې. نو په دغه دپاره چې تاسو ویب ډیولپمنٹ ته ځئ یا کوم ملګري چې دي هغه شایقین دي د ویب ډیولپمنٹ ویب ډیزاینینګ دې شیانو، نو د هغوی دپاره HTML یادول دا ډېر امپورټنټ خبره ده. نو موږ ځکه د دې دپاره یو جلا سیسټم پلیټفارم روان کړی ده چې اول موږ په HTML باندې ځان پوه کوو. کله چې HTML موږ مکمل زده کړو دې کې مو ځانونه ماسټر کړل، د هغه نه پاس به موږ CSS ته ځو. په CSS کې به ښه ډېر کار کوو، ښه ډېر کار به کوو. CSS مو چې کله ښه صحیح زده کړلو او بیا به موږ چې د جاوا سکرپټ ته ځو. ولې دا شیزونه موږ کوو، ولې کوو دې خبرې انشاءالله موږ اوس دلته کې واضحه کوو یو خبره. نو راځو اول تاسو او موږ چې د پیژنو HTML څه ته ویل کېږي. HTML خپله شی ده، دا اوس د خوراک شی ده، په دې باندې خلک څه شی کوي، دا خوړل کېږي نه، دا لیکل کېږي او دا کوډینګ ده او لینګویج ده. نو څنګه لینګویج ده دا خبرې اوس دلته کېږو. خپل HTML دا ایبریویشن یا کوم لنډیز چې موږ ورته ویل کېږو یو لنډ حالات ده د څه شي د هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج. دوی هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج راخیستی ده، یو کوم لیټر حرف چې دا اولنی دی دوی راخیستی د هایفر نه H، ټیکسټ نه T، د مارک اپ نه M، د لینګویج نه L. صحیح ده؟ دې نه دوی HTML جوړ کړی ده. HTML stands for hyper text markup language. خپل HTML څه ته ویل کېږي؟ HTML stands یعنې دا لنډیز دا یو لنډ حالات د څه شي د هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج. صحیح شو؟ په دې به مو انشاءالله سره خلاص شوی وي چې H د هایپر، T ټیکسټ، M مارک اف او L نه لینګویج راغلل. ایبریویشن د دغه شیزونو دې ته HTML ویل کېږي. اوس به تاسو وایه چې هایپر ټیکسټ او دا مارک اف لینګویج څه شی ده؟ هایپر ټیکسټ خپله لینک بټوین د ویب پیجز. تاسو ګورئ چې کله موږ لاړ شو یو ویب سایټ ته، په هغه کې کانټیکټ از را کړی وي، هوم را کړی وي، همداشانتې سروسز را کړي وي، مختلف قسمه شیزونه را کړي وي. موږ چې کلیک کوو موږ ډایرکټ بل پیج ته ځو، کلیک کوو بل پیج ته ځو، بل ویب سایټ ته ځو، نورو شیزونو ته ځو. نو دغه ټول لینکس چې کله جوړیږي دغه چې دا خپله د هایپر ټیکسز په واسطه باندې جوړیږي. صحیح ده که نه؟ نو دغه ته هایپر ټیکسز یو دا شو. صحیح ده؟ links between the web pages دې ته هایپر ټیکسز موږ کله ورکو، لینک ورکو د اینکر ټیک په واسطه باندې نور شیزونه ورکو خپل ویب سایټ کې. صحیح ده؟ نو دې ته موږ هایپر ټیکسز وایو. بل لینک بټوین د ویب پیجز دې ته هایپر ټیکسز ویل شول. بل مارک اف لینګویج څه ته ویل کېږي؟ ټیکسټ بټوین ټیګز وچ ډیفاین سټرکچر. د کوم ټیکسټ تر مابین چې موږ څه لیکو او هغه موږ ته سټرکچر ډیفاین کوي، هغه موږ ته شو کېږي، ډسپلی کېږي، دغه چې د مارک اف ده. صحیح ده؟ نو په دې خاطر باندې ته مارک اف لینګویج ویل کېږي. مارک اف لینګویج هم دا شول. کوم ټیکسټ بټوین ټیګز وچ ډیفاینز د سټرکچر. ټیکس تر مابین ټیکس ته ویل کېږي، په دې به خبرې کوو. ټیکس او ایلیمنټس دا کیسې لفات دي، خو تاسو ساده اوس سره وپېژنئ چې هایپر ټیکسټ لینک بټوین د ویب پیجز او مارک اف لینګویج ټیکسټ بټوین ټیګز وچ ډیفاینز د سټرکچر. کوم سټرکچر چې موږ ته دا ډیفاین کوي خپله، همدغه ټیکسټ چې کوم ټیکس مابین کې موږ لیکو هغه موږ ته کوم سټرکچر ډیفاین کوي، نو دغه ته چې دا مارک اف لینګویج ویل کېږي. صحیح شو؟ لینګویج خو ډېر زیاتې دي. صحیح ده که نه؟ مختلف قسمه موږ یا پروګرامینګ لینګویج یو زموږ لینګویج دي چې خبرې کوي، یو دا مارک اف لینګویج راغله خپل هم دا مارک اف لینګویج دې ته ویل کېږي چې ټیکس مابین کې موږ شیان لیکو هغه موږ ته یو سټرکچر ډیفاین کوي. اټ از خپله دا خو موږ چې د دې ورډ ډیفینیشن وکړو. صحیح ده؟ اوس دې نه پسې موږ تعریف کوو، خپله تعریف کوو چې څه دپاره موږ دا HTML استعمالوو، څه به کوو دې کې. اټ از ا لینګویج، دا یو لینګویج دا to create web pages چې څوک یو پیج د دې په واسطه باندې موږ جوړو. دا لینګویج دا اوس کېږي د دې په واسطه باندې ویب پیجز جوړیږي، ویب سایټ جوړیږي. صحیح؟ بل HTML consists of a series of elements. په دې کې خپله څه موجود دي؟ elements موجود دي. دا شامل ده، مشتمل ده په elements باندې. دې کې یو لړ elements موجود دي. elements څه ته ویل کېږي؟ HTML elements tell the browser how to display the content.
همدغه ایلیمنټس دي چې دا براوزر ته وایي چې ته موږ ته دا کنټینټ شو کا په کومې طریقې سره راته شو کا هغه موږ ورته ډیفاین کوو خپل HTML بل کانسپټ ده ان شاء الله راتلونکي ویډیوز کې به دې باندې موږ خبره کوو صحیح ده او اوپن ټیګ ما باندې چې کوم شیزونه موږ لیکو او بیا دغه نه پاس کلوز ټیګ کوو دا ټول دا یو HTML ایلیمنٹ ویل کیږي صحیح شو که خپل HTML CSS JavaScript دا په دغه کې انسټال دي زمونږ په براوزرز کې اوپیرا شو فایرفاکس شو ګوګل کروم شو دا شان دي نور کوم منګه براوزرز دي دا الریډي په کې انسټال دي نو دې ته موږ ور کلاینټ سایډ هم وایي د دې وجه څه وایي کلاینټ سایډ هم وایي صحیح شو نو دا په دې کې الریډي شامل دي موجود دي دوی ته ور پیژندل شوی دي دا هر یو خبره ور پیژندل شوی ده که چې اچوانو لیکل شو دا ټیکست ماته غټ خایا دا تا یو هیډر دی او ټایټل ده صحیح ده کنه هیډینګ ده کته ته پر مثال به ولیکل شو خط برته بولډ کوي که آی ټیک کراغله وسایل لیکل شي ول کنه نو تاسو به دې کوي دا ایلیمنٹ چې کوم د دې کې لیکل شي دا ماته کوګ باندې خای ایټالیک سټایل کې به خای نو دا الریډي دوی ته ور پیژندل شوی دي دا شیزونه یغنه بس منګه چې کله کمانډ ورکو نو دا موږ ته څنګه کوي هغه طریقې سره شو کوي صحیح دا HTML ایلیمنټس دي همدغه ایلیمنٹ په واسطه باندې منګه براوزر ته وایو چې ماته زما دغه شیزونه چې کوم دي په کومه طریقې سره وخایا په کوم طریقې سره چې موږ غواړو دا براوزر ته وایو د ایلیمنټس په واسطه باندې هغه موږ ته شو کوي لکه تاسو ته ما ویل چې بولډ سټرونګ ایټالیک امفاسایز همدا شانته هیډینګ موږ ورته ورکو دا شانته نور شیزونه ورکو نو د څه په واسطه باندې دغه ایلیمنټس په واسطه باندې موږ دا کار نه کوو بل HTML defines how the web page looks and how to display the contents with the elements خپل د HTML په واسطه باندې موږ سکو HTML په واسطه باندې موږ د سکو چې موږ صرف د دې سټرکچر جوړو او هغه موږ د سکي موږ دومره کولای شو چې زمونږ ویب پیج څنګه ښکارا شي چې زمونږ کوم ویب سټ دا زمونږ چې کوم ویب سټ جوړو د کسٹمرز لپاره یا خپل ځان لپاره خپل بزنس لپاره هغه څنګه ښکارا شي په کوم ډیزاین کې ښکارا شي یو باکس کوم ذکر راشي هیډینګ کوم ذکر راشي کوم خط غټ راشي کوم خط وړو کې راشي باډي څنګه راشي باډي کې کوم پیراګرافز هغه په کوم طریقې سره راشي انپوټ کوم ځکه موږ ورکولای شو ډیټ څنګه واخلو دغه ټول شیزونه چې دي دا موږ د څه په واسطه ډیپاین کوو دا موږ د HTML په واسطه باندې ډیفاین کوو په HTML کې خو ایلیمنټس دي کنه خپل څه موجود دي زمونږ ویب پیج څنګه ښکارا شي دا موږ د HTML په واسطه کوو څنګه and how to display contents with the elements of HTML او دغه کنټینټ څنګه ښکارا شي دا موږ څنګه کوو د یو HTML چې کوم ایلیمنټس دي دغه په واسطه باندې موږ براوزر ته وایو او دا بیا موږ ته شو کوي HTML defines how the web page looks موږ ویب پیج څنګه ښکارا شي د HTML په واسطه کېږي او څنګه ډسپلی کنټینټس موږ د براوزر په واسطه باندې د ویب پیج څنګه شو کو دا کنټینټس چې زمونږ کوم شیزونه دي هیډر دا زمونږ باډي دا زمونږ پیراګرافز دي زمونږ لیست دا دغه څنګه شو سي تاسو براوزر ته موږ څنګه وایو او څنګه ویب پیج څنګه پويږي دا شیزونه څنګه پويږي څنګه شو کیږي دا موږ د HTML ایلیمنټس چې کوم دي دغه په واسطه باندې ډسپلی کوو او شو کوو بل It forms or defines the structure body of the web page. اصل خبره ده مین خبره ده مین خبره چې کومه ده اخیری نه ټول چې موږ ټول لا ټولو دغه خبره کې دا نور کیسې ک تاسو یادوي کنه یادوي تیوري دا لارش یا W3 School Geeks to Geeks دغه شانتي نور ویب سټ جاوا پوینټس نور مختلف قسمه ویب سټس موجود دي په انټرنیټ باندې ویکیپیډیا باندې نور شیزونه باندې تاسو کولای شئ د HTML په اړه باندې مختلف تیوري کتابونه موجود دي چې څومره معلومات تاسو کولای شئ خپلې ترلاسه کولای زما فوکس په دې شیزونو باندې نه چې تاسو ته تیوریان یو خیم او دا شیزونو وخیم نه دا کار به موږ هیڅ کلم نه کوو صحیح ده یو خو نت تاسو ته خپته ده چې سم ګران بیا خصوصا په افغانستان کې او نور مرګریم ډېر زیات مشکلات لري لاسرسي نه ورته لري نو موږ دې شیزونو باندې فوکس نه کوو اوله ویډیو ده موږ یو بل سره انټروډکشن کوو موږ پیژنو چې دا سټارټ کوو څه بکیږي څه باندې کیږي په دې خاطر باندې ځل خبرې کوم درته آینده کې به دا خبرې نه وي زمونږ پریکټیکل کار سره کار ده موږ کوډینګ سره کار ده موږ یو شی جوړو تاسو ته به شو کوو څنګه کار کوي او ماته ستاسو چې موږ انډستری لیول به کار کوو صحیح ده موږ یو کسٹمر د سیستم څنګه جوړو موږ به پروجیکټ کوو موږ به عملی کار کوو او بیغه بنیاد باندې چې د فریلانسینګ چې کوم فریلانسران دي دغه نه به کوشش کوم چې یو کوم ویب سټ یا خلی غزونه کې خارجان نه فورنرز داغه موږ به کې کار کوو تاسو ته به زه ګروپ کې شیر کوم همدا شانتي چې زه کوم
انټرنشپ لرم د کوم کسانو سافټویر هاوسز کې هغه کې چې کوم شي کارونه موږ ته پیدا کیږي هغه تاسو سره شریکوم تاسو هم په هغه کې چې دا کار به کوي هغه بیرته موږ ته لېږي ډیلی به ان شاء الله موږ ټاسکونه کوو همدا رقم هفتوار ټیسټ پر نه خلمه او همدا شانتي به یو بسر روان یو صحیح بل خبره ده HTML اخیری خبره نه جوړ کو it forms or defines the structure body of the web page خپل منګه اصل کار د HTML دا چې HTML کوم elements دي کوم ټیکس دي د دې په واسطه باندې موږ دومره کولای شو چې یو خپل ویب پیج یا یو ویب سایټ ته چې دا موږ سټرکچر ورکو دیغه جوړښت لکه څنګه چې د انسان د بدن جوړښت دا چې د هډوکو په واسطه سکلیټ په واسطه باندې جوړ شوی دا کوم سکلیټن چې دا د په واسطه جوړ شوی کنه د هډوکي چې راځل شوی دي صرف د هډوکي ډانچا د ډانچا چې د زمونږ اډو کې لاس اډو کې شول همدا شانتي بندونه شو همدا شانتي سار کوپړې او بدن او خپې او دا شنو د اډو کې کومه ډانچا چې دا دغه سټرکچر د انسان د بدن چې د موږ د معرفي کوو چې د HTML وایو صحیح ده کنه د HTML په واسطه HTML دا خو موږ چې کوم ویب سایټ کې د زمونږ لیست دا زمونږ فورم دا زمونږ ټایټلز وغیرہ شیزونه دي همدا شانتي کې نور باکسز دي نو دغه چې مونږ کله سټرکچر جوړو دغه جوړښت کو اصل کې دا جوړښت چې په کوم ځای کې راشي کوم ځای کې شو سي کوم ځای کې ډسپلی کیږي دا کانټینټس په کوم ځای کې موجود وي د څه په واسطه باندې کیږي دا جوړښت د سټرکچر چې دا د یو ویب پیج دا مونږ د HTML په واسطه باندې کوو دا مونږ د HTML په واسطه باندې کوو دا خو مانګو کو نو دا کوم مسل چې د انسان بدن ته اوس ورکول کیږي تاسو کله ټویل زدا خدا دا مسل غوخه دا ویختان یو رنگ دا یو سبل سدي دغه شیزونه چې د طبيعت CSS په واسطه صحیح ده کنه یو ډیزاین چې د انسان بدن ته ورکول شوی همدا شانتي چې موږ خپل ویب پیج ته کوم ډیزاین کلرز ورکو انیمیشنز ورکو صحیح ده غاټ وړو کې خودل کلرز ورکول ډیزاین ورکول یو ته سټایل ورکول فارمټ ورکول دا بیا موږ د CSS په واسطه باندې دا بیا موږ د CSS په واسطه باندې کوو خدا کار خو مشو اوس پر مثال موږ راځو حرکات څنګه کوو حرکات لوپ سيزونه پکې لګول دي په دې ته کمانډز ورکول دي دې ته نور سيزونه ورکول دي دا بیا موږ د جاوا سکرپټ په واسطه باندې کوو صحیح نو تاسو ته مثال مې درکړ چې د انسان کوم سکلیټ چې دا کوم ډانچا چې دا HTML موږ حسابو کوم چې دا کوم ډیزاین ورکول شي غوخي دي مسلز دي رګونه دي او کلر دي ویختان دي دا شیزونه دي دا موږ CSS استعمالو حسابو کوم دماغ چې د انسان څنګه کار کوي انسان کوم کمانډ چې کیږي دا بیا د څه په واسطه کیږي د جاوا سکرپټ په واسطه باندې کیږي صحیح ده کنه بیا دغه نه پس حافظه ده کې میموري ده میموري سه حساب ته موږ شیزونه ځان سره ساتو کنه کلونو خبر یو غلانجه کړه او تا ماته لاس کاله مخکې د سيتي خبره کړو دا شیزونه چې کوم دي چې کوم موږ سره وي کوم خبري موږ ځان سره سیو کاو نو د لپاره بیا ډیټابیس ته موجود ده بیا سرورز ته موجود ده دغه لپاره لینګویج دي دغه لپاره مختلف قسمه شیزونه دي MySQL نور شیزونه او همدا شانتي ډیټابیس لپاره هغه بیا نور کې سي ډي کې بزان تاسو نه کنفیوز کوئ خو ان شاء الله صرف تاسو دومره وکئ چې تاسو په HTML کې ځان ماستر کړلو HTML مو صحیح زده کړلو ان موږ په فرنٹ اینڈ باندې لګیایو بالکل فرنٹ اینڈ باندې لګیایو صحیح ده کنه چې مارته ویل HTML CSS JavaScript دا به موږ ماستر کوو دغه نه پاس بیا من کولای شو چې ټایم بچت کولو د لپاره په ډیر کم وخت کې چې موږ خپل ویب پیج ویب سایټ ډیزاین کو موږ بیا فریم ورکس وایو صحیح ده کنه امدا شانتي موږ مختلف نور طریقې لارې لرو بو سټپ به موږ وایو چې ډیر یو زبردست ویب پیج تاسو په ډیر کم وخت کې کولای شئ چې په ډیزاین او جوړ کړئ هغه بیا وروسته کې سری تاسو بزان نه کنفیوز کوئ اوس په حال دا شیزونه دي د واتس اپ لارې نه د فیس لارې نه شخصي کې ایمیل او هر سيزونه مې تاسو ته پرووايډ کړی دي کولای شئ چې ما سره په کانټیکټ وکړئ چې په یو لفظ هم نه پوي دي ته کنفیوژن درته مخکې بنځي صحیح ده په دې بزان فوي کوي دغه پاس به بیا موږ چرته زو بل درسه موضوع تر سوچ ته معنی فوي کړای فشای نه موږ مخکې نه زو زمونږ مکمل کورسز مې روان کړل موږ چې ویب ډیولپمنٹ دا ان شاء الله په هر یو کې به مکمل کورسز موږ اپلوډ کوو لکه څنګه چې موږ مخکې هم په خپل چینل باندې اپلوډ کړی دي صحیح ده او دا کورسز هم موږ کوشش کوو چې ټول درته مکمل تفصیلا اپلوډ کو تاسو ګورئ بیا زمونږ چې کوم ګروپ دا کوم سیستم چې موږ روان کړی دا اوس په حال د هغه د لارې نه تاسو موږ سره خپل نظریات د درس په اړه باندې کولای شئ چې زما په درس نه پوهیږئ زمونږ میتھډ خراب او زمونږ طریقه خراب و ان شاء الله په هغه باندې ومن کار کوو صحیح ده چې کوم ویب سایټ نه زما مټیریلز راخلم کوم
کوم ویب سایټ نه زه تاسو سره معلومات شریکوم هغه هم تاسو سره زه شریکوم یو به درته وایم همدا شانتي کوم سلایډز چې موږ دلته کې تیوري باندې به زه ګوره فوکس نه کوم تیوري کې به نه رانه خفه کېږئ صحیح ده که نه تیوري باندې زه هېڅ کار نه کوم پراکټیکل درته کار کوم درته ښایم یو ځل نه پنځه ځله به زه درته پکې کار کوم دا شی وګوره دغه شانتي کار یو کړو دغه شانتي شو سو چې دا رقم ته برابرولی سئ همغه شانتي به درته اسایمنټ درکوم ټاسک به درکوم تاسو په هغه باندې کار کوئ بله خبره راغله شاید زه خپل هم سټوډنټ یم شپږم سیمسټر سټوډنټ یم خو ویب سایټ سره مې شوق د ډېر زیات کار مې وکړي کړی د حد نه زیات کار مې کړی چې څومره شیزونه زما زده دي فلحال مې زده دي زه به تاسو ته رسوم او آینده کې هم لګیا یم زده کوم زده کړه مې روانه ده زه به تاسو ته هغه هم راوړم او در رسوم شاید زما نه پکې ډېرې زیاتې غلطیانې وشي او بل یوازې پوره چې د الله تعالی ده پرفیکټ یوازې چې دا هغه مکمل چې دا هغه الله تعالی ذات ده موږ نه یو شاید زموږ نه ډېرې سهوي غلطیانې وشي هغه شیزونه ستاسو دی او ما ته به راپه ګوته کوئ چې استاد دې کې ته غلط شوې هغه به زه کوشش کوم چې زده کړم صحیح کړم دوباره بل ځل دپاره چې زه هغه غلطیانې ونه کړم ډېر شیزونه زما دی چې تاسو سره شریک کړم نو شاید ځینې شیزونه زموږ نه پکې غلط شي که نه نو تاسو به هغه نه ماین کوئ تاسو که پوهېدئ ما ته به ووایه زه چې پوهېږم په آینده کې زه به انشاءالله تاسو سره هغه هم شریکوم نو دا اوس زموږ د HTML معرفت وړو کشان معرفت مې در سره د HTML په اړه باندې وکړه او چې خپله موږ په دې کې نور هېڅ هم نه کېږي صرف د ویب سایټ دپاره موږ سټرکچر جوړو چې زموږ کوم کانټینټس چې دي هغه څنګه شو سي او څنګه ډسپلی شي په یو براوزر باندې او د دې نه پس به انشاءالله په راتلونکي کې پراکټیکل کار شروع کوو زه به تاسو ته د چې کوم الکان کمپیوټر نه لري کمپیوټر مسله ده د انډرایډ چې کوم یوزرز دي او یا د آیفون iOS چې کوم یوز کوي که نه نو هغه دپاره به زه انشاءالله چې تاسو ته کوم اپلیکیشنز دي هغه دپاره ویډیوز جوړوم پراپر څنګه به یې ډاونلوډ کوئ څنګه به پکې کار کوئ همدا شانتې ویژوال سټوډیو همدا شانتې نوټ پیډ کې څنګه کار کېږي انشاءالله په راتلونکي ویډیوز کې په همدغه باندې موږ خبرې کوو